د یوکرین او د رشیا ترمنځ جنگ کې نوره اضافه راتلونکې ده او د هغې غټه وجه دا ده چې تېره شپه یوکرین د روس یو ایربیس په نښه کړی دی او تقریبا 40 پورې جنگي جهازونو تباه کولو دعوه یې کړې ده. دا ایربیس د یوکرین په شمال کې واقع و او د جنگي مارز نه تقریبا 4000 کیلومتره لرې و. یوکرین ډرون په ذریعه باندې د اټیک کړی دی او دا ډېر غټ اټیک و تر دې وخته پورې چې کوم یوکرین د روس خلاف کړی دی. په دې کوم جنگي جهازونه چې په دې کې مختلف جهازونه یعنی TU-95 TU-20 M3 بمبار شامل وو A-50 پکې شامل وو او دا هغه جدید جهازونه چې کوم جوهري هتیارونه وړي او لرې فاصلې پورې ویشتونکي یا ټارګټ کوونکي میزایل چې دي هغه هم دغه جهازونه وړي. دا جهازونه د یوکرین خلاف په جنګ کې استعمال شوي وو او دا د روس جدیدترین تیاري وي کوم باندې چې یوکرین حمله وکړه او په دې حمله کې تقریبا دعوه یې کړې ده چې 40 نه سیوا روسي تیاري تباه کړي دي. بلخوا د روس لخوا تر دې دمه څه خاص موقف یا د تردید تصدیق مخې ته نه دی راغلی خو د دې کاروۍ نه مخکې روس د یوکرین مختلف علاقو کې کارویانې کړې وې او پکې 12 یوکریني فوجیان وژلي وو. اوس دفاعي ماهرین دا خبره کوي چې دا جنګ به نور هم سیوا کېږي او امکان دا دی چې روس د یوکرین خلاف جوهري هتیار هم استعمال کړي بهشک محدود پیمانه باندې خو دې جنګ ته به نوره اوس هوا ورکولی کېږي او په هغې کې به روس چې کوم دی نو هغه کاروی کوي. دلته دا هم ظاهرېږي چې یوکرین چې کوم د تیر څو مودې راځي په حالت جنګ کې دی خو بیا هم سرنډر نه شو او باقاعده کارویانې کوي او په دغه کارویانو کې هم شدت راځي او هغه وروسته نور هم نقصان رسوي. دویم هم خبردار دی چې د پاکستان او ترکیه خفیه ایجنسو په پاک افغان بارډر باندې یو کاروی کړې ده او داعش یو مهم کمانډر یې گرفتار کړی دی. دغه تن چې کوم دا د داعش دپاره کار کوي بیسیکلي دی او ترکي ابو یاسر الترکي نوم د ده او دی چې کوم افغانستان ته راغلی او بیا پاکستان ته رامنتقل کېده. نو چې کله ترکیه ادارو ته یا د معلومات حاصل شو نو MIT پاکستان ISI سره رابطه وکړه دوی مشترکه کاروی وکړه او دغه دهشتګرد په سرحدي سیمه کې گرفتار کړ. ګرفتاري وروسته هغه ترکیه ته حواله شو. د ابو یاسر الترکي متعلق دا ویل کېږي چې د به د سنټرل ایشیا یا د دنیا نورو ملکونو نه دهشتګرد خاص کر چې د چا تعلق داعش سره هغه به پاکستان او افغانستان ته راوستل دلته به ورته ټریننګ ورکو د حملو دپاره به د منصوبه سازي کوله میډیا باندې به پروپاګانډا کوله او ورسره چې کوم داعش کارویانې پکې دي نو هغې نګراني به کوله. ترکیه کې هم دی په مختلف وارداتونو کې ککړو د کوټ سره هم دی ملو او دا وجه وه چې ترکیه ته د موسټ وانټډ و چې کوم اورنج ګروپ دی د ترکیې یعنې بین کسانو ګروپ دی په هغې کې دی شامل و ترکیه ته وانټډ و. نو په دې وجه باندې ترکیه غوښتل چې دی ګرفتار کړي او دلته ورسره ISI مشترکه اپریشن وکړو او دغه کمانډر گرفتار شو.